جبرائیل السلام فرمایي چې ما ته الله پاک دومره علم او طاقت راکړی که په یو ځل په ټوله دنیا کې څومره باران وشي زه یې هر یو څاڅکی شمارلی سم. په اسمان کې چې څومره ستوري دي زه یې هر یو شمارلی سم. او په دنیا کې چې څومره شګې دي زه یې هر یوه ذره شمارلی شم. څومره ونې بوټي چې په دنیا کې دي زه د هر یوې پاڼې شمارلی سم. که د ټولې دنیا د بحرونو به ټولې اوبه قطره قطره شي زه یې هر یو څاڅکی شمارلی شم. خو د جمعې په شپه چې یو مسلمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود شریف ووایي او په اسمان له طرف نه چې ده باندې کوم رحمتونه د الله له طرفه نازلیږي او ورېږي زه د هغې شمار نشم کولی. ملګرو دا د درود شریف فضیلات چې جبرائیل السلام لخوا بیان شوی و نو د جمعې شپه باندې خصوصا هر ورځ باندې درود شریف مه هېروئ خو خصوصا د جمعې په شپه باندې درود مه هېروئ. السلام علیکم.